کله چې پلار مړ شي ټول خلک پردي شي ربا یو سوال کوم منې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه زه هم ژوندون باندې ډېر حق لرمه لکه د نورو ماشومانو په شان زما هر څه ارمانونه په زړه ځکه لرمه څه سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه چې ته یې ما سره منې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نورې وکړم او لا زما په ارمانونه شته دی زما ګیله د زما لویه ربه زما ګیله د زما لویه ربه چې زما شوم او د مور بخې کې زه د دوه میاشتو وړوکی کاکې تا راله پلار واخیستو ولې ربه زما د چا نه اوس لمونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه دې ژړا له پیدا کړی یم زه دې غوغاره پیدا کړی یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه څه دا ارمانونه مې راټېږي نه څه تاسو وایئ پلار راته یادېږي نه څه زما ګیلې دغه ورکوې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوې او که نه یو څو ګیلې به درته نورې وکړم زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د خان یو سپینې بورجۍ ته ولاړ چې ور مې وټېکه زما لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل زه یې سرسخت د پښې ونیو ما ترېنه منډه کړې راپرېوتمه یو ناڅاپي یو سپینې پښې ونیو په دغه وخت دوه کسانو زما کله سپینه خولې یې خلاصه کړله زه بیا په ګوډه کور ته راغلم کور ته راغلم چې بیبي راشه زه سپي وخورمه مور ته مې وویل چې په دغه وخت کې ته راځه او که نه او که بیا یې وروسته قبلوې او که نه نو ګیله مې درته دا ښوله زه چې د سپین واړه ښایسته ووینم لاس کیندې ته وبسته ووینم زه ورته وسوسم لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله شم نو په دغه وخت کې ته راځې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوې او که نه چې د آدم په غلطۍ زه د هوا بچیه پیدا کړم بیا د غنمو په تور ماس وځوي چې تا ته نه کوم ګیله چا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د ستورو خانانو دنیا د زناورو حیوانانو دنیا محبوب دې وروسته شوې او که نه ربه یو سوال کوم منې او که نه او که بیا یې وروسته قبلوې او که نه توجه سره مو نړۍ